د طالبانو لخوا درې زبردست او غوړ خبرونه پر پاکستان د ډبرو سکرو قیمتونه لوړ کړل. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. لومړی د پاکستان او طالبانو ترمنځ د جنجالونو په دوام پاکستان وایي له افغانستانه د واردونکو ډبرو سکرو بیه لوړه شوې. د پاکستان د صنعت ادارې له وروستیو معلوماتو له مخې له افغانستانه د واردونکو ډبرو سکرو بیې لوړې شوې دي. د پاکستان انټرنیشنل بلک ټرمینل لیمیټډ معلومات له افغانستان څخه د ډبرو سکرو په وارداتو کې کموالی او له نورو سرچینو او هیوادونو څخه د وارداتو زیاتوالی ښیي. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د 2024 کال د جنوري په لومړیو 14 ورځو کې شاوخوا 4,93,000 ټنه د ډبرو سکرو واردات شوي چې په تیرو 2 کلونو کې د ډبرو سکرو تر ټولو لوړ لیږد دی. د دوی په وینا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټرانزیټي ستونزو له امله د دغه هیواد د ډبرو سکرو سوداګریزې چارې هم پڅې شوي دي. دوهم، د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت مسؤلینو نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د بدخشان له واخان ولسوالۍ څخه د چین تر پولې د 9.1 کیلومتره سړک جوړولو چارې پیل شوې چې افغانستان به له چین سره ونښلوي. یاد وزارت همداراز ویلي چې د هیواد په 14 ولایتونو کې د 465 میلیونه افغانیو په ارزښت د چک ډیمونو او ورته نورو رغنیزو پروژو چارې پیل شوي دي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به یې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دریم، پنجشیر کې په 12م ځل 3,519 قیراته زمرد وپلورل شول. د پنجشیر د کانونو او پټرولیم ریاست مسؤلینو نن د دغه ولایت له کانونو د تازه استخراج شویو زمردو د پلورلو خبر ورکړی. د دغه ولایت د کانونو او پټرولیم رئیس محمد قاسم امیري وایي چې د 12م ځل لپاره د هیواد پر سوداګرو 3,519 قیراته زمرد د 415,500 ډالرو په ارزښت د قانونو د څارنې کمیټې د سیمه ییزو چارواکو او سوداګرو په شتون کې د داوطلبۍ له لارې وپلورل شول. امیري زیاته کړه چې تر دې وړاندې د دې ریاست له لوري نور 410 قیراته زمرد د 142,000 ډالرو په ارزښت د هیواد په سوداګرو پلورل شوي. د یادولو وړ ده چې تر دې دمه د پنجشیر له کانونو ترلاسه شوي څه باندې 4,200 قیراته زمرد 2,614,500 ډالرو په ارزښت پلورل شوي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.